له حالاتو زما د فکر تحلیل دا دی چې خفا له هر سړي پلار او مورکۍ دي او تر پښو لاندې حقونه د خورکۍ دي. ورور دشمن پر سر د مال د سکه ورور دی، بدنیتۍ پر سر اخیستی هر یو کور دی. لیور ناست دی د ورېندارې و عزت ته، خلکو شاده اړولې عبادت ته. د اکازو خو هېڅ دوست نه دی تربور دی، ځکه ژوند د هر سړي تک سور ته مور دی. هر سړی تر موقع خیال د معنی ساتي، سم درانه خلک په زړو کې وکړې ساتي. مننه همت صاحب وایي له حالاتو زما د فکر تحلیل دا دی چې خفه له هر سړي پلار او مورکۍ دي او تر پښو لاندې حقونه د خورکۍ دي. ورور دشمن پر سر د مال د سکه ورور دی، بدنیتۍ پر سر اخیستی هر یو کور دی. لیور ناست دی د ورېندارې و عزت ته، خلکو شاده اړولې عبادت ته. د اکازو خو هېڅ دوست نه دی تربور دی، ځکه ژوند د هر سړي تک سور ته مور دی. هر سړی تر مورکۍ خیال د معنی ساتي، سم درانه خلک په زړو کې وکړې ساتي. مننه د حالاتو زما د فکر تحلیل دا دی چې د خوار سړي غږ نه اورېدل کېږي. یوه پیسه ده چې پر هر مقام چلېږي، چې خوش سوی په هر درد او هر غم دي. د هېواد خواخوږي خلک بیخي کم دي، علماو ته په سپکه کتل کېږي. لارویان د مبین دین ځورول کېږي. د دمانو بازار ګرم دی چلېږي، په حاشقو ورځ تر بلې قوي کېږي. د خالق د عذاب وهم زړو کې نسته، خلک نه ګوري په ژوند کې وړاندې وروسته. له حالاتو زما د فکر تحلیل دا دی په شارو کې ظلم حد ته رسېدلی، تجارت تر خپله حده شرمېدلی. د شلي شی په سدي باندې خرڅېږي، له غریبو خلکو وینه زبېښل کېږي. مهاجر چې خپل وطن ته راستنېږي، کرایو ته یې عقلونه حیرانېږي. چې دا تله د انصاف داسې سپکېږي، دا حالت به ورځ تر بلې خرابېږي. خدای خبر چې زموږ اسلام به کوم حالت دی، د مؤمن پر مؤمن هېڅ زړه نه رحمېږي. مننه همت صاحب له حالاتو زما د فکر تحلیل دا دی په شارو کې ظلم حد ته رسېدلی، تجارت تر خپله حده شرمېدلی. د شلي شی په سدي باندې خرڅېږي، د غریبو خلکو وینه زبېښل کېږي. مهاجر چې خپل وطن ته راستنېږي، کرایو ته یې عقلونه حیرانېږي. چې دا تله د انصاف داسې سپکېږي، دا حالت به ورځ تر بلې خرابېږي. خدای خبر چې زموږ اسلام پر کوم حالت دی، د مؤمن پر مؤمن هېڅ زړه نه رحمېږي. او له حالاتو زما د فکر تحلیل دا دی چې له ښځو صرف اړتیاوې پوره کېږي. نور عزت د انسان نه ورکول کېږي. ښایسته ژوند که یې پلار یې په بدیو کې یې ورکړي، ښایسته ژوند یې له بدو وربتر کړي. که یې خاوند به صرف خواهش ورڅخه غواړي، نور یې بندې نه ګڼي، په هېڅ حق غاړي. که یې زوی وي هم مورکۍ ته درد سر وي، د معنی پر سر له موره مرور وي. ښځه مور ده، ښځه خور، ښځه مېرمنه، پیدا کړې خالق ډېره قدرمنه. او له حالاتو زما د فکر تحلیل دا دی ولورونه دومره لوړ دي لکه غرونه، د ځوانانو پسې خېږي نفسونه. چې ارزانه تر نکاح پکښې زنا وي، په هغه ملک کې به خود جوړه غوغا وي. فساد خود پکښې کې ورځ تر بلې ډېر سي، چې له خلکو څخه خپله او پردی هېر سي. د واده مصارف څنګه سي کولی چې یو څوک د کور مصرف نه سي ګټلی. په لږ لاس ځوانان مجبور کړو ګناهو ته، پاملرنه کوه نه سي ولورو ته. مننه همت صاحب له حالاتو زما د فکر تحلیل دا دی هر سړی د کور وتلو ته نور اړ دی. اقتصاد د وطن وینې مخ پر ځوړ دی. د شتمنو لخوا هم ناګماني ده چې په ملک کې زموږ څومره غریبي ده. زموږ له هر یو پانګوانو د غوښتنه چې په خپل وطن کې وکړو پانګونه، هم د خلک څه پر کار، هم خدای رضا ده. راسئ دلته هم ثواب دی، هم خرما ده. پر موږ ټولو باندې حق د دې هېواد دی، د خپل ملک خدمت کول عین جهاد دی. مننه له حالاتو زما د فکر تحلیل دا دی د لمانځه اهتمام نشته په انسان کې. دبدبه او روب ورک په مسلمان کې، د کفارو باچاهي ده په جهان کې. ښې او بدې ټولې نغښتې په غیران کې. د مظلوم په حالت هېڅوک خبر نه دی، خپل عمل راته له هر سړي نشه دی. ختم شوی مسلمان کې شفقت دی، هېر له ډېرو زورورو آخرت دی. نه پوښتنه د غریب او مسلمان سته، نه په چا کې د پخوا غوندې ایمان سته. مننه همت صاحب له حالاتو زما د فکر تحلیل دا دی
چې دا ورځ د ژوند څو ورځ تر بلې ستړې ډېرو خلکو خپله لاره ورکه کړې د مذهب په نامه کړي تجارتونه خرڅوي پر خلکو خپل جهالتونه د عوامو خلکو ذهن یې کوږ کړی له اکثرو خو وختي ورخوبو وړی د قرآن حدیث او فقه دفاع نسته اتباع نسته د نعمان د حق مذهب هم دفاع نسته څه روا څه ناروا د لار د ورکه ډېر حیران دي چې څوک وڅاري ورورکه او د حالاتو زما د فکر تحلیل دا دی اوس به راسو یو حل لاره به پیدا کړو اوس به راسو یو حل لاره به پیدا کړو زما په فکر دا چې هر کار مو خراب دی را معلوم چې نه ثواب او نه عذاب دی موږ له خپل دین سره خپله نه اشنا یو دا چې بند نه په روا نه ناروا یو باید خپل دین ته ښه سمه غاړه کښېږدو او هر قسم بد عمل مو ورته پرېږدو د خپل دین په اړه ډېر معلومات وکړئ د قرآن په آیاتونو مو ژوند ښه کړئ د سلفو صالحینو لار اختیار کړئ فاحشات او نفس له هر څه نه مهار کړئ اوس به راسو یو حل لاره به پیدا کړو ادخلو فی السلم کافه ښه تحقیق کړئ دا آیت پر ځان پوره تحقیق تطبیق کړئ د اسلام و هر یو امر ته لرژمن سئ چې له ټولو نیکمرغیو برخمن سئ د مور لار ورور او خورکۍ حقونه ورکړئ د حالت د مسکینانو ځان خبر کړئ که یتیم وي په ګاونډ کې که وي پونده ستا په مال کې هر مسکین به ستا ونده که په سمه توګه ورکړئ زکاتونه پوره کېږي به د هر چا حاجتونه مننه اوس به راسو یو حل لاره به پیدا کړو یو زموږ دا مسؤلیت بل د نظام دی په حضور د رب کې هم مسؤل امام دی اسلامي نظام واکمن دی په وطن کې باید فکر وي د هر چا او هر تن کې پر نظام حق زموږ ستونزې حلول دي د مظلوم حق له ظالمه اخیستل دي ښه د پلی مکمل دین به الله کړي بیا بدل ته نه څوک ظلم او نه غلا کوي د ایاس په خدای ته هر وخت دا دعا وي چې نظام ولس دي یو